چې تاسو د علماء کرامو نه مسائل زده کوئ او علم زده کوئ او د یو مسلې په وجه باندې الله رب العزت تاسو ته داغي اجر درکې داغي بدلې درکې انسان تک الله رب العزت شرافت ورکړي نو دا د علم په وجه باندې امام رازی رحمت الله علیه فرمایي وې د آدم علی السلام فضیلت چې الله رب العزت فرشتو ته ظاهرولو نو نور وجم د فضیلت وی خو الله رب العزت پکې د علم لار منتخب کړ آدم علی السلام ته تعلیم ورکړو به ته تاسو کو نو د علم او د معلوماتو په وجه آدم علی السلام ته الله رب العزت هغه شرافت ورکو فرشتو ته ظاهر یوسف علیہ السلام په جیل کې پروت دی څوک تپوسم نه کوي خلکم ته نه خبره دی د علم په وجه الله رب العزت یوسف علیہ السلام د جیل نه راويس د خوبونو د تعبیر علم ورته الله ورکړ دوه کسانو ته په جیل کې تعبیر ورکو دا علم په وجه باندې الله رب العزت د جیل نه راويس نو زمای عزتمند تاسو چې دلته کې نه یو دلته راځي دا یو مسله په غور سره اوري ځکه یو مسله زده کول د 0 رکعات نفل نه بهتر ثواب لري دی وخت کې تاسو ته مسائل بیانېږي فضایل بیانېږي نو تاسو د ناس ته عبادت دی د نفل عبادت نه زیات ثواب لري